زبدام غیر فعال کم داوم غیر فعال کم را بشو ټیبل ته انزر ته براشو او انزر کې به ټیبل ته راشو دلته یو جدول رسمو صحیح دی او د دې نه وروسته به راشو لیاوټ کې مونږ کار کوو که نه تر دې ځای پورې هم کار کړی و یاد مې دی دې انزرټ باندې کار کوو چې انزرټ څه کار کوي ها دلته زه راغلم آی ډي مې ولیکو نیم مې ولیکو جاب مې ولیکو سیلري مې ولیکه اوور ټایم مې ولیکو ورپسې ټوټل سیلري مې ولیکه ورپسې مې څه ولیکو ډیټ مې ولیکو تاریخ ها آی ډي مې دلته یو ولیکه نوم مې څه ولیکو وحید الله مې ولیکو او جاب مې فرض مثال ډاکټر ولیکو او معاش یې 80,000 اضافه کاریم 100,000 2,500 او د دې ټوټل چې دی که نه دا به تاسې په دې فرمولې باندې راوباسئ ها اسانه طریقه اوکې وره راوی باسه صحیح دی که نه او تاریخ تاریخ کوم تاریخ ولیکو 26 تاریخ 5مه میاشت 2026 شو دی تاریخ شو ښه اوس دا انزرټ څه کار کوي ورته انزرټ ابف د دې د پاسه یو بله رو څه کوي اضافه کا صحیح شو که نه نو دې د پاسه یې بله رو اضافه کا دا مکمل ما انتخاب کو او مرج مې کو دلته مې دې ته عنوان ولیکو فرض مثال مې لیکو جدول معاشات کارمندان صحیح شو کنټرول ای سره منځته راغلم ځکه دا مونږ دلته ویلی وو ښه دې ځای کې مونږ ویلی دي کنټرول ای څه دی شارټ کټ دی منځته راځي ښه سینټر ته راځي ګوره کنټرول آر یې ښي طرف ته راوړي کنټرول ایل یې لیفټ طرف ته راوړي چپ طرف ته او کنټرول ای سینټر ته راوړي ښه بله خبره انزرټ بیلو د دې لاندې یوه رو اضافه شوه صحیح دی که نه انزرټ لیفټ یعنی د دې کالم څنګ ته یو بل کالم اضافه کړم یا به یې دې څنګ ته ورته یم دلته زه فادر نیم لیکم صحیح دی که نه او عمل ته اضافه کوي فادر چپ طرف ته اضافه کوي فادر نیم صحیح شو که ښي طرف ته اضافه کوي ورته د فادر نیم یا د جاب ښي طرف ته یو کالم اضافه کړه بس ښي طرف ته به اضافه شي صحیح شو مشکل خو نشته کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ او کنټرول زیډ ښه مرج څه کار کوي یو ځای کوي په دې باندې خو تېره ورځ ډېر کار وکړو صحیح دی پوره ورځ دا ما یو ځای کړو که نه دوباره غواړم چې دا په 2 خانو باندې وویشم نو سپلټ ته وراشي سپلټ ته وراشي ورته ماته دا 2 کالمې راکړه او یو رو راکړه اوکې وایي کې دا سپلټ کړو صحیح دی که تقسیم یې کړو 2 تقسیمه یې کړو اوس دا سل دی دا ته تقسیمه یې ورته دا سپلټ کړه ورته 2 کالمې راکړه او 2 روګانې راکړه اوکې وایي کې 2 کالم یې درکې یو کالم 2 کالم او 2 روګانې یو رو ورته روګانې شوې 2 روګانې شوې او داسې 2 کالمې شوې ښه یو کالم او 2 کالم صحیح شو بیا یې که سپلټ کې بیا هم کوی شي یا دا سپلټ که ورته دا سپلټ که په 100 خانو باندې 3 کالمې راکړه او 2 روګانې راکړه اوکې نو 3 کالمې شوې 2 روګانې شوې مشکل خو نشته خاص سپلټ ټیبل مکمل ټیبل جدا کې ورته هم د دې لاندې دا ټیبل ما ته جدا کړه ګوره اوس دا یو ټیبل شو موږ سره یو جدول شو صحیح دی او دا موږ سره بل جدول شو مکمل ټیبل جدا شو ٹھیک دا ځینې وخت کې استعمالیږي بل اوټو فټ دی موږ سره اوټو فټ څه کار کوي اوټو فټ وینډو نظر زه به دا لیاوټ ته راشم لیاوټ به زه بدل کړم لیاوټ به لانډسکیپ کړم صحیح شو لا به شو لیاوټ ته او لیاوټ کې اوټو فټ ده اوټو فټ کانټینټ څه کار کوي دا نظر محتوا ته نظر ستا لیکلو ته ټیبل برابروي پوه نه شوې ګوره د دې اندازه زیاته ده صحیح دی که او د دې اندازه تقریبا برابره ده خو زه به دا زیاته کړم ورته هم د دې اندازه څه که زیاته کړم
اندازه یې زیاته شوه. ورته وایم اوټ فټ کانټینټ دا نظر د څومره لیکل چې پکې شوي دي که نه نظر دې ته ځان برابري دا باید ځان برابر کړي. اوس که زه دا لیکل زیاتوم که نه اوس دې کې ما نیم اور لاس نیم ګوره دا خپله ځان غټوي پوه شوې لاندې نظر محتوا ته خپله ځان ګوره که چېرته اوس دا محتوا لیکل ترې پاکومه که نه نو بیرته ځان کوچنی کوي پام دې دی. او بل موږ سره اوټ فټ وینډو دی دا نظر دی وینډو ته ګوره د وینډو سایز موږ سره څومره دی دلته ویو ته راشي او ویو کې به ګریډ لاین ته راشي زمونږ یې صفحې سایز تر دیجې پورې دی ښه د دې نه خواته مونږ لیکل نشو کوی دلته مونږ لیکل کوی شو نو ورته دا نظر صفحې ته برابر کا اوټ فټ وینډو نظر صفحې ته دا برابر شو چې خپل برابر شو ضرورت نشته چې مونږ خو دې خوا کش را کش صحیح شو. اوټ فټ وینډو نظر وینډو ته برابرې او بل دا وځي دوباره اوټ فټ کانټینټ کما فکس ویټ ته فکس کالم ویټ نه هدف دا دی چې مونږ دلته خپل ویټ ورکو ورته هم د دې سایز څومره ورته هم د هر کالم سایز ماته 15 کا اوکې دا خو د یو شو کنه دا مکمل انتخاب او دلته ودا فکس کالم ویټ انتخاب دلته او انتخاب شي صحیح دی 15 باور کې د دې ټولو سایز څو شو 15 شو صحیح شو که چیرته زه دا باور کما هغه ته اجازه هم نشته خالص ته ولیکل ویلیږه ورته دا درې دا هر کالم ویټ څو کا درې کا دا اوس درې شو دام درې دی خو ډېر استفاده چې کېږي که نه د دې نه کېږي اوټ فټ کانټینټ نه کېږي اوټ فټ ویټ نه کېږي د دې نه دومره استفاده څوک نه کوي ځینې وخت کې الا ماشاءالله که ضرورت شي که نه دلته مونږ سایز ورکوو. ها دا ټیبل ما ختم کوم دا به ډیلیټ کړو دلته به راشو یا به دلته راشو دې چې نه به دا ډیلیټ کړو او دا ټیبل هم زه ډیلیټ کړم. ګوره دا چوکاټ که چېرته ختمې که نه دا ګریډ دې ته ګریډ وایي ګریډ لاین که چېرته ختموي د دې دپاره به ویو ته راشئ او ویو کې به دا غیر فعاله ختمه شوي صحیح دی. انزرټ دوباره راځم ټیبل ته او ټیبل کې جدول ما سره جوړ دی صحیح دی. دلته راځم دې دا سایز کموم او د دې سایز دې خواته کموم صحیح شو د دې سایز هم فرض مثال دې خواته راوړم. اوس د دې سایزونه موږ سره فرق کوي که نه مساوي نه دي داسې وایم دا سایزونه مختلف کما چې سایزونه مختلف صحیح شو د دې ترمنځ دا سایزونه چې دي که نه فاصلې دي دا مختلفې دي. ګوره دا فاصله کمه ده دا لږه زیاته ده دا بیا کمه ده دا لږه زیاته ده دا بیخي زیاته ده دا کمه ده صحیح دی. نو د دې کار دپاره به تاسې ډسټریبیوټ رو ته راشئ ورته دا روګانې ما ته څه که تنظیم کا ډسټریبیوټ کا ګوره دا فاصلې صحیح شوې ورته ډسټریبیوټ کالم هم صحیح کا کالم هم صحیح شو فاصلې مساوي شوې که نه پوه شوئ که نه دواړه په یو ځای کار کولی شي دواړه په یو ځای کار ګوره ورته هم ډسټریبیوټ کالم صحیح شو. اوس راځم روګانې صحیح کوم ورته هم ډسټریبیوټ رو صحیح شو. بله خبره موږ ساده ته ما آی ډي ولیکه او دا آی ډي لیکل شوي دی چې کې ده ورته هم دا پاس تر منځ کې راوړه دا منځ کې شو صحیح دی. ورته هم ښي طرف ته یې راوړه ښي طرف ته ورته هم چپ طرف ته یې منځ کې راوړه ښي طرف ته منځ کې راوړه ورته هم پاس ولاندې یې منځ کې راوړه هم ښي طرف او چپ طرف مې منځ کې راوړه نو دا داسې منځ کې شو صحیح دی. ها که اوس دا زه لاندې راوړم لاندې راځي که دې طرف ته راوړم دې طرف ته راځي صحیح شو. په دې باندې خو پوه شوئ. او بله خبره ځینې وخت کې ضرورت پیدا کېږي مونږ ټیکس ډایرکشن بدلو لکه یو جدول ما درکړی و هغې کې هم بدلېدو که نه نو دې ځینې تاسې ډایرکشن ګوره که ډایرکشن دې طرف ته وي زه اوس لیکم آی ډي نمبر صحیح شو نو دا دې طرف ته ولیکل شو که چېرته ډایرکشن بدل شي که نه اوس که زه لیکل کوم نو دې طرف نه لیکل کېږي آی ډي نمبر بس دی که مخته لاړ بل سل مارجن دی
دا هر سل چې دی که نه ځان د خپل مرجن لري. مرجن څه مطلب لکه داسې سپینه ساحه لري. دا اوس موږ څه مرجن دی دي چې کې موږ لیکل نه شو کوی حاشیه ده صحیح دی که نه. نو ته دلته غواړې چې سل ته مرجن ورکړې حاشیه ورکړې چې هغې ځای کې موږ لیکل ونه کولی شو خو سپینه ساحه باید ولري. ګوره دا چې زه کمومه تر دې چې پورې کموی شم د دې نه نور نه کمیږي. دا ګوره دې طرف ته هم دا حساب دی دا یو نوت به زه ختم کړم د دې نه نور دا نه کمیږي صحیح دی که نه پوه شوئ. نو دا خالي ساحه چې موږ سره پاتې کېږي تر دې چې پورې پاتې کېږي نو دا موږ سره خالي ساحه ده. دا ګوره دا ښي طرف ته ګورئ دا مرجن دی او دې طرف ته دا مرجن دی چپ طرف. نو دا مرجن زه زیاتوم کوم چې نه دي جنې زه زیاتوی شم. ګوره اوس لیفټ او رایټ چې دی که نه 0.19 سانتي متر دی او ټاپ او باټم پاس او لاندې نه لري 0 دی که نه. ورته هم دا څوکه دا 2 سانتي متره که ټاپ او پاس طرف ته ګوره پاس طرف ته فاصله خپله زیاده شوه. دلته بیا مونږ لیکل نه شو کوی لیکل نه مني او د دې سایز هم بیا نه کوچنی کېږي. دا ګوره څخه خلاص پس لیکل نه کېږي نه کېږي کمولی هم شي ښه. ورته هم دا څوکه 0.5 که او لاندې چې ده که نه لاندې هم 0.5 که چپ ته ورکوي لاندې خراب خالي پاتې ښي او چپ طرف ته ورته هم 0.5 که صحیح شو مشکل خو نشته. بل راځو دلته موږ سره یو څو آپشن نور هم دي. allow spacing between cells یعنې د سیلونو ترمنځ موږ ته څه راکړه فاصله راکړه. دا فاصله تاسو ته ښکاري دا هم ځینې وخت کې ضرورت پیدا کېږي ښه. نو دا فاصله یې دي چې نه زیاتولی شئ ورته یې دا 0.5 که اوکې. نو سیلونو ترمنځ فاصله څه شوه زیاته شوه. که چېرته یې کموئ 0.2 دا خالي پاتې لیکل نه کېږي دې ځایونو کې نه دې ځایونو کې لیکل نه کېږي لیکل نه کېږي خالي ډیزاین دپاره دا موږ خدا صحیح دی. زیاتره مکتوبونه او استعلامونه به تاسې وګورئ بیا دا ډیزاین یې پکې ورکړی دا ډیزاین یې پکې ورکړی. دا که چېرته غیر فعاله شي دوباره ختمېږي او بل موږ سه اتوماتیکلی ریسایز ټو فیټ کانټینټ. د دې نه هدف دا دی چې دا لیکل موږ څومره زیاتو که نه نو دا جدول د ځان څه کړي ځان برابر کړي یا دا سل مارجن د ځان څه کړي ځان دې برابر کړي. اوس دلته ما ولیکو آی ډي نمبر اور آی ډي دا جدول خپله سایز خپله برابروي وړه د چې لیکل کومه سایز برابروي پام مو دی. د دې نه هدف څه دی دا دی دوباره به راشو انزیټ ته او انزیټ کې به راشو ټیبل ته او ټیبل کې به ټیبل ته پوه شوئ په دې د دې آپشن نه هدف دا وښه په دې آپشن باندې پوه شوئ. که بند وسي بیا به ځان نه فټ کوي پوه شوئ نه دا ایمرجن حساب دی پوه شوئ. ورته دلته ما ولیکو Ali is a good boy. He play cricket. Or land cricket every day. صحیح شو. یو خبره خو دا شوه چې لاندې لاړو صحیح دی که نه. بل دا دی چې موږ که چېرته اوټو فټ کانټینټ کوم اوس لاندې نه ځي صحیح دی که نه. او بل دا آپشن خپله فعاله شو او که چېرته دا غیر فعاله اوس لاندې صحیح شو. که دوباره فعال شي اوکې او دلته راشو اوټو فټ کانټینټ مشکل خو نشته مخ ته لاړ شو بس دی دا سور ته موبایل یم دی ښه دلته موبایل یم
دا صورت او هغه صورت یو شی دی. صحیح